د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ. په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان دا ماڼۍ د امانی دورې له ماڼیو څخه ده چې په 1900 میلادي کال کې جوړه شوې ده. دا ماڼۍ د تیرو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه او بیا د تیر جمهوریت پر مهال بیرته ورغېدله. خو لا یې هم 10 سلنه رغنیزې چارې پاتې دي. دغه ماڼۍ غازی امان الله خان د خپلې واکمنۍ پر مهال کندهار ته د تګ راتګ لپاره د دمځای په توګه جوړه کړې وه او په ورته وخت کې به یې په دې ځای کې د خلکو ستونزې هم اورېدې او له دوی سره به یې ناستې کولې. همداراز په اماني دوره کې له دې ماڼۍ څخه د بهرنیو سیلانیانو د میلمستون په توګه هم ګټه اخیستل کېده. د دې ماڼۍ په اړه د مقر ولسوالۍ یو مشر وایي: د مقر ولسوالۍ د کندهار کابل په مطلق وسط کې موقعیت لري. په هغه وخت کې په هغه دوران کې چې موټر نه و، امکانات نه و، مقصد د اکمالات دولتي به او د خلکو به ټول قافلو په واسطه باندې کېدل. ځکه نو دا چې مقر په وسط کې واقع و، نو د دوی دمځای به هم په مقر کې و د دې قافلو. یو خو دا اړخ خصوصا نظامي اکمالات له دغه لارې کېدل او په دغه طریقه سره. بل اړخ دا و چې خارجي سیلانیان به کله راتلل او دغه مقر ولسوالۍ ته به راتلل، هغه به هم دلته په مقر کې اوسېدل، ځای خاص معلوم نه و. نو په هغه وخت کې داسې عصري هوټلونه او د بودباش ځایونه هم نه پیدا کېدل. خو د سیل لپاره به د بالغ صاحب زیارت او دغه د سرچشمې شاوخوا چمنونه او دغه شنو اوبو ته چې بهاندې وي په دغه به مقصد عکاسي خو نو هم په هغه وخت کې نه سوای کېدلی، مقصد هغه یې لیدنه کتنه به نه کول. دا قصر نو دا صرف د دغه میلمنو د استقبال لپاره و او د اوسېدنې لپاره و چې دغه ته په هغه وخت کې د مقر هوټل ویل، یعنې په هغه وخت کې د مقر هوټل نوم و، د دې قصر نوم. اوس هغه وخت د هوټل چون نه ده، نو خلک خالي قصر وایي، دغه جن حذف شوی ده. د غازی امان الله خان د دې ماڼۍ په اړه د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو وختونو کې له دې ماڼۍ څخه د جګړې د سنګر په توګه ګټه اخیستل کېده چې همدا ماڼۍ به یې مرکز و. دوی وایي اوس چې رغېدلې باید سمه ګټه ترې واخیستل شي. د یادې ولسوالۍ ځوانان غوښتنه کوي چې لومړی باید دا پاتې 10 سلنه رغنیزې چارې بشپړې شي او بیا دې د دوی لپاره پکې یو لوی کتابتون جوړ شي. موږ په تیرو وختونو کې هم له مرکزي خلکو څخه، له مرکزي حکومت څخه غوښتنه هم دا وه چې د دې ودانۍ باید هغه تاریخي ارزښت وساتل سي، هغه په علمي خلکو ساتل کیږي، هغه په اکاډمیکو خلکو باندې ساتل کیږي. نو غوښتنه مو وار مخکې هم کړې او اوس په دې لټه کې چې تر څو دلته یو د مقر د ځوانانو لپاره یو کتابتون جوړ سي او دلې دوی ته علمي، فرهنګي، ورزشي فعالیتونه له همدې ځای څخه وسي. په تیرو 20 کلونو کې خو دغه ځای د جګړې دغه جنګو یو ځای ګرځېدلی و، یو د امانت یو تعمیر و، د جنګ و د جګړو لپاره یو تعمیر ګرځېدلی و چې یعنې جنګونه به کېدو نو د جمهوریت په ټیم کې. نو اوس موږ غواړو کوشش کوو چې دغه ماڼۍ یا دغه قصر په یوه تعلیمي څانګه باندې بدل کړو. غازی امان الله خان د افغانستان هغه پاچا و چې په 1919 زیږدیز کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواده وایستل او له همدې امله شاه غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی هم بلل کیږي.